په 1895 یا 1895 کې د ملکنډ غزا وشوه. د هغې نه وروستو میجر ایچ ای ډین د ملکنډ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شو. هغه غوښتل چې د هغه وخت د برطانوي حکومت او استعمار د عملدارۍ د قایم ساتلو دپاره یو فورس جوړ کړي د پولیس په شکل کې. نو سوات لیویز جوړ شو. په دغې کې د سوات لیویز ورسره ملکنډ لیویز د دیر لیویز او چترال بارډر فورس دغه ټول یو مشترکه فورس جوړ شو. محمد اکرم د تیمرګرې د هغې لومړی جمعدار شو. دغه فورس روان تر 1950 بیا په سوات کې پولیس په ځای شو. چترال بارډر فورس هم بیل شو. دغه لیویز یوازې په دیر او ملکنډ کې پاتې شو. بیا په دیر کې هم پولیس تعینات شو. د پولیس فورس هلته جوړ کړی شو او ملکنډ لیویز صرف د ملکنډ تر حده پاتې شوله. 1978 پورې د ملکنډ لیویز پنشن هم نه و. 1978 یا 1978 کې هلته اصلاحات شو، اف آی آر راغی، عدالت راغی، مجسټریټي نظام راغی. نو د پولیسو د طریقه کار مطابق ملکنډ لیویز هم خپل کردار ادا کول شروع کړل. د ملکنډ لیویز ساخت یا سټرکچر دا دی چې ډیپټي کمشنر یعنی ډي سی کمانډنټ وي. د هغه نه لاندې بیا هم د لیویز دننه صوبیدار میجر وي، لکه څنګه چې په نورو ضلعو کې ډي پی او وي. نن په صوبیدار میجر باندې تورونه لګول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبایي وزیر او د پی کې 23 ملکنډ ایم پی ای شکیل خان یو تور لګولی دی. هغه وایي چې صوبیدار میجر سره جعلي ډیګري ده. بیا د هغه وخت هم پوره شوی دی خو د عدالت نه استې راغستې ده او نن هغه د جعلي ډیګرۍ سره سره د عدالت په حکم باندې د غلطه په دغه څوکۍ ناست دی. یو تور دا هم دی چې د صوبیدار میجر د څوکۍ لپاره بولي روانه ده او بولي تر 1 کروڑ روپو رسیدلې ده. ولې دا خبرې کیږي او آیا د صوبیدار میجر کرسۍ دومره مهمه ده، دومره لویه ده چې خلک په 1 کروڑ روپۍ ورکوي؟ او که نن تاسو وګورئ د تیر 3 کالونه په جعلي ډیګرۍ باندې په لیوي کې صوبیدار میجر ناست دی او هغه صوبیدار میجر ریټایرډ شوی دی او هغه د عدالت سټې راغیستی د ایډمنسټریشن په ایما باندې او د نوي صوبیدار میجر د تعیناتۍ دپاره بولي لګېدلې ده او زما د انفارمیشن مطابق هغه 1 کروڑ ته رسېدلې ده. نو چې یو سړی په صوبیدار میجرۍ باندې 1 کروڑ روپۍ ورکړي نو هغه خو دومره تنخواه نشته، خو هم د دې قوم دغه کرمینل سره به میلاوي، آیس ډیلر سره به میلاوي، مختلف 2 نمبر طریقو سره به هغه پیسې پیدا کوي. ملکنډ ضلع 3 تحصیلونه لري. یو تحصیل بایزې، بل تحصیل بټخیله او دریم تحصیل درګۍ. د دې 3 واړو تحصیلونو د فورس یا د پولیس چې کوم شکل دی نو هغه ملکنډ لیویز دی. ملکنډ لیویز کې دننه د تاڼو دننه بیا چې کوم په پولیسو کې ایس ایچ او وي هغې کې پوسټ کمانډر وي. په ملکنډ کې دا یو بحث روان دی بلکې یو تحریک روان دی او 2 تنظیمونه جوړ شوي، یو ګرینډ امن جرګه او بل تحریک تحفظ حقوق ملکنډ. په دغه 2 تنظیمونو کې یو وایي چې ملکنډ لیویز دی په ځای پاتې شي، دویم وایي چې دلته دی پولیس راوستی شي. خو زیاتره خلک چې د ملکنډ دننه دي د هغوی رایه څه ده؟ دغه تپوس د څوک کوي؟ سیاسي خلک هم 2 ځایه دي، سماجي خلک هم 2 ځایه دي، ورسره وکیلان هم 2 ځایه دي او د دواړو بیا خپل دلیل او خپله خبره ده. دلته د لیویز ته چې تاسو وګورئ نو د لیویز چې کوم میجر دی کم نو هغه بې تعلیمه دي. په دې کې نازي کم چې صوبیدار میجران یعنی په څوکو کې چې کوم ایس ایچ اوګانې نو هغه بې تعلیمه وي. د دې محرران چې دي نو هغه لږ ډېر تعلیم کړي، د دې پراپر انویسټیګیشن نه وي، د دې خپل بجټ نه وي، د دې خپل سټرکچر نه وي، هایرارکي د دې نه وي. بیا د لیویز په حواله سره د دې تاسو وګورئ د ټریننګ سنټر یې هم نه وي، د پولیسو باقاعده ټریننګ کیږي. د دې بیخي څه ټریننګ نه وي نو چې کله دې دلته څه جرم وشي، څه قتل وشي نو د هغې چې کله عدالت ته لاړ شي نو عدالت هغه کس د تفتیش کې یا په هغه دا کې دې کې خامیان وي نو په هغه اف آی آر کې خامیان وي نو هغه مجرم چې دی هغه د 502 مجرم ولي نو هغه بیا زر راخلاص شي. کو تاسو منشیاتو ته وګورئ دلته منشیات یو راج دی، دا تقریبا ټول نظام چې دی نو د لیویز دا نظام چې دی نو دا دې سره ولاړ دی.
زمونږ سره په دې ټول ملک کې ته وګوره چې د پولیس په کم ځای کې موجود دي هلته د کرایم ریشو څه ده، کم ځای کې چې لیوي ده هلته د جرایمو ریشو څه ده. لیویز ور دا سوال پورته کوي چې دلته کرایم ریشو کمه ده او په د پولیسو چې کم د نور ضلعي دي کم ځای کې چې پولیس دي نو هلته کرایم ریشو سیوا ده. نو د هغې بله وجه دا ده چې هلته ریکارډ کېږي، هلته باقاعده EFIRs کېږي او دلته چې تاسو د لیویز رجسټر وګورئ په هره څوکۍ کې چې تاسو وګورئ نو په میاشتو میاشتو به په دې کې EFIR نه شوي. نو چې یو شی EFIR رجسټر کېږي نه دا ریکارډ کېږي نو موږ به کې څنګه راولو چې دلته ریشو کمه ده او دلته سیوا ده. دا سټرکچر به دې له جوړی څوک، دا اصلاحات په دې کې راولي څوک، دا د چا کار دی؟ بله دا ده زه د دې متعلق دا خبره کومه چې مقامي خلک په دې کې واغېستی شي. دلته موږ دا غواړو چې په لیویز کې هغه اصلاحات او د هغې هغه مراعات د هغوی په تنخواګانو کې هغه اضافه د هغوی په تعداد کې هغه اضافه وشي. ستاسو دا پته ده موږ 1850 لیوي یادو، دا موږ صرف په کتابونو کې یادو. په پاکستان کې ټول تاسو ته پته ده چې هر شی په کتابونو باندې یادېدلی کېږي، خو په ګراوند باندې په هغې هېڅ شی موجود نه وي. د 15 آئینی ترمیم د لاندې د وفاق لاندې چې کومې قبایلي سیمې وي یعنې فاټا او د صوبې لاندې قبایلي سیمې یعنې ملکنډ چې په هغه ټایم کې به ورته پاټا وي، دا په مکمله توګه د دوی سټیټس ختم کړی شو او د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولی شو. څومره چې هم قانونونه وو په فاټا کې FCR هغه ختم کړی شو. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې سیمې یا هلته د لیویز او یا د نور چې کوم قانون و نو هغه وغځولی شو او په مکمله توګه چې کوم خصوصي سټیټس یا خصوصي حالت و د بېلابېلو سیمو نو هغه ختم کړی شو. په بلوچستان کې په فاټا کې په سابقه فاټا یا قبایلي سیمې چې اوس ورته قبایلي ضلعې وایي هلته خاصدار او لیویز ختم کړی شو، خو په ملکنډ کې لیویز تر اوسه موجود دي. 7 کاله وشو خو د ملکنډ لیویز په پولیسو کې انضمام یا هلته د پولیسو د راوستلو فیصله ونه کړې شوه. په تیر نگران حکومت کې هم یو کوشش شوی یو سمري صوبایي کابینې ته تللی وه، خو د پیسو د نشتوالي له وجې دغه سمري را روان حکومت ته یعنې چې اوس کم حکومت په 8 فروری 2024 راغلی دې ته پرېښودل شوی وه، خو لا هم په دغې باندې خبره اتره نه کېږي. دغه خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند یو مهم غړی شکیل خان د ملکنډ سره تعلق ساتي. د دې ترڅنګ تحصیلي درجې نه منتخب MPA هغه هم د کابینې غړی دی د خیبر پښتونخوا، خو هغوی هم په دې باندې خبره نه کوي. شکیل خان خبره کوي هغه د پولیسو په حق کې دی، خو لاندې چې کوم MPA دی پیر مصور غازي هغه لا هم په دې اړه کومه خبره نه ده کړې. بیا ډېر خلک دا تورونه لګوي چې د لیویز دننه چونکې د ملکنډ خپل خلک دي، مقامي خلک دي، څومره چې هم د ملکنډ لیویز فورس دی نو د هغوی ټولو تعلق د ملکنډ سره دی. صوبیدار میجر تعلق هم د الډنډ سره دی، تحصیل بایزی، او چې څومره افسران دي او کسپایان دي د هغوی ټولو تعلق د ملکنډ سره دی. چونکې د دې مقامیت له وجې د ډېرو جرمونو منې کول هغه ګران وي. مقامی مجبوری، خپلې رشته دارۍ یا ځایي مجبوری دغه مخې ته راشي او چې کوم د جرمونو مخنیوی دی نو هغه نه کېږي. په تېرو وختونو کې ملکنډ پوره ډیویژن د ترهګرۍ ښکار پاتې شوی دی. په 2008 نه هم کې اپریشن راهراز چې په سوات کې کله کېدو نو د فوجیانو د آرمي قافلې به هم په ملکنډ باندې تېرېدلې ځکه چې د سوات ایکسپریس وې نه وه. هلته به د سیکیورټي ذمهواري د ملکنډ لیویز وه. داسې هم نه ده چې ملکنډ لیویز قربانۍ نه دي ورکړي، شهیدان یې ورکړي دي د دې خاورې دپاره، خو د وخت تېرېدو سره سره پکار ده چې بدلون هم ومنلی شي. ملکنډ لیویز دا یو چې کوم خلک د پولیس په حق کې دي نو دا یو دلیل هم دی چې ملکنډ لیویز هغه شان تربیت نه لري، هغه شان تعلیم او پوهه نه لري لکه څنګه چې پولیس لري. د پولیسو خپل ټریننګ سنټر دي، هلته ټریننګز کېږي، خپل امتحانونه دي د پروموشن. بیا د پروموشن خبره که موږ کوو نو په ملکنډ لیویز کې پروموشن د سینیارټي په لیول کېږي. لکه صوبیدار میجر که نن صوبیدار میجر دی نو هغه چونکې 45 کلن و، هلته یو اصول دا و چې 45 کلن به 3 کال لپاره صوبیدار میجر وي. په کار چې 3 کاله پس یعنې په 2020 نه 24 پورې په 2020 کې صوبیدار میجر شوی و سمی باچا. اوس چې کوم صوبیدار میجر دی نو خو بیا هغه عدالت ته لاړو، دارالقضا سوات ته لاړو او هلته یې سټې آرډر راغستی دی ځکه چې پاکستان کې عمومي قانون د 15 کالو دی. نو که یو طرف ته 45 کلن باندې یو کس صوبیدار میجر کېږي نو بیا 15 کلن
ریټایرمنټ ولې غواړي د مطلب دا دی چې 15 کاله به صوبیدار میجر وي. او د شکیل خان دغه تورونه چې 1 کروڑ روپۍ بولي لګېدلې ده نو دا هم د سوال لاندې راځي چې آیا یو کس صوبیدار میجر شي نو هغه دومره پیسې ګټي بیا دغه پیسې د څه نه ګټي. دا سوالونه بیا د دویم فریق چې کوم د پولیس په حق کې دی نو د هغوی دلیل ته لا نور وزن اچوي چې په کار دا ده چې پولیس راوستلی شي. پولیسو متعلق هم د ډېرو خلکو د پولیسو نه هم ګیلې دي خو د پولیس یو نظام په ټول ملک کې موجود دی. که په بلوچستان کې لیویز ختمیږي او پولیس کې انضمام کیږي په ملکڼ کې ولې نه کیږي. که خاصدار چې ډېرې ګیلې لري چې هغوی صرف او صرف وردي ورته بدله کړله مراعات نشته دی یا چې کوم تربیت دی نو هغه نشته دی او مختلف احتجاجونه هم وکړه خو هغوی هم اوس پولیسو کې ضم شوي دي. نو ملکڼ لیویز ته د خصوصي سټیټس یا خصوصي شکل ولې تر اوسه پورې بحال ساتل شوی دی. بیا چې کوم خلک د پولیسو په حق کې دي نو هغوی دا رایې هم لري چې دې مقصد کله هم دا نه چې دا خلک د کور ته ولېږلی شي خو په کار دا ده چې د پولیسو کوم نظام په ټول ملک کې موجود دی نو هغه دې راشي. که شکیل خان دا تورونه لګوي چې صوبیدار میجر په جعلي ډګرۍ ناست دی دا خو دومره ګرانه خبره نه ده. واکمن ګوندې انکوایري دی وشي یو درخواست ورکړی شي د هغې لپاره خپل یو نظام موجود دی او د هغې تحقیقات وشي چې آیا په رښتیا باندې صوبیدار میجر په یو جعلي ډګرۍ ناست دی او بیا چونکې هغه خو د عدالت په حکم ناست دی نو د عدالت حکم به هله ختمیږي چې عدالت یې پخپله ختم کړي. هغه نه صوبایي حکومت ختمولی شي او نه بل څوک. دې تر څنګ یو الزام دا هم دی چې دا د انتظامی په ایمان ناست دی. انتظامیه څوک ته ډپټي کمشنر دی څوک چې کمانډنټ لیویز دی او دغه ډپټي کمشنر دا صوبایي حکومت تعینات کړی دی. نو صوبایي حکومت ته چا دی بیا د پاکستان تحریک انصاف دی. بیا سوالونه پاکستان تحریک انصاف باندې راوچتېږي. دا ډېرې خبرې داسې کیدی شي چې د پولیس لیویز نه پولیس خو په دې باندې په کار دا ده چې موږ د وخت سره خپل ځان که بدل نه کړو نو بیا به موږ د نورو خلکو نه وروسته پاتې یو او ګیلې به کوو. د نوي نظام سره ډېر خلک کله کله خپل ځان نشي بدلولی خو دا به بدلول وي. د لیویز متعلق یو خبره دا هم ده بلکې مقامی خلک چې کم خلک د پولیسو په حق کې دي نو هغوی دا خبره کوي چې دغلته کم تعلیم یافته خلک دي. د ریپورټ لیکلو طریقې جدید نظام آنلاین FIR دا ډېر څیزونه د هغوی په وس کې نه دي. مونږ کتلی دي چې په خیبر پښتونخوا کې ماډل تاڼې جوړې شوي دي خو آیا د ماډل لیویز تاڼې جوړې شوي دي او که نه که جوړې شي نو هلته به څوک وي. دا ډېرې خبرې دي خو راغونډوي په دې باندې چې ملکڼ اوس د پاکستان مکمله برخه مطلب دا دی چې ټول قانونونه هلته غځېدلي دي. ملکڼ پروټیکټډ ایریا سټیټس یا د پاټا سټیټس هغه ختم شوی دی. نو د ملکڼ لیویز د ځوانانو قربانۍ په نظر کې ساتل هغوی ته هم هغه شان احترام او درناوی ورکول او د نوي نظام سره یا د زوړ نظام چې کوم روان دی چې په عمومي ملک کې دی ضرورت د دې خبرې دی چې دغه نظام هلته هم عملي شي او د ځایي خلکو د ملکڼ د خلکو قربانۍ په نظر کې وساتلی شي او د هغوی تحفظ یقیني کړي. خو ذمهواري د چا ده؟ ذمهواري د هغه خلکو ده څوک چې دا وخت په اقتدار کې دي. خو بدمرغي او زموږ بدقسمتي دا ده چې دا ترجیحاتو کې لا هم نه ښکاري. په پښتونخوا کې په سوات کې په جنوبي ضلعو کې یا په مختلفو ضلعو کې روزانه د ترهګرۍ پیښې هم کیږي. نو دغه ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي کار د پولیسو دی ځکه چې هغه فرنټ لاین باندې جګړه کوي او که ملکڼ لیویز هم دي ځکه چې هغه یو پولیس فورس دی. نو دغه خلک لا اکویپ کول سامان ورته رسول د هغوی ټریننګ لا ښه کول هغوی ته مراعات ورکول دا د صوبایي حکومت ذمهواري ده او چې کم تورونه لګي په کار ده چې د دې انکوایري وشي.